د سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل په لارښوونه د دې ولایت د مرکز جلال آباد ښار په امیر شهید بند کې د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان مزار ته د غځېدلي شاوخوا 1350 متره مربع سړک په اساسي ډول د جوړېدو چارې بشپړې شوې. ننګرهار والي محمد غلام منګل چې د جلال آباد سرپرست ښاروال انجینر حکیم الدین عمر خیل، ټولګټو چارو رئیس ثابت خان منګل او یو شمېر نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله، د زمري په 25مه یا سړک تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاره. ننګرهار والي وویل چې سړک او د غازي امان الله خان مزار ته څیرمه سیمې د جلال آباد ښاروالۍ لوري د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د یوې ونې په موده کې پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي. نوموړي د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د سړک د جوړونې ترڅنګ د خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان د مزار د ترمیم او د ښکلا په برخه کې ځانګړي اقدامات پیل کړي. د مقبرې سړک چې ټول 1350 متر مربع مساحت لري او همدارنګه د غازي امان الله خان د مقبرې د ترمیم، رنګمالۍ او د تزیین ټول چارې پکې شامل دي او د 3 میلیونو افغانیو شاوخوا لګښت ورباندې راغلی دی. د ښاروالۍ لخوا دا پروژه نن عملا افتتاح شوه او د خپلواکۍ د کلیزې دپاره انشاءالله دغه ځای پوره آماده دی چې انشاءالله بلته به بیا همغه ورځ رسمي مراسم هم ترسره کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمر خیل وویل د امیر شهید بند کې د پلي سړکونو، دیوالونو او نورو برخو کې هم اساسي کارونه پیل کړي چې په بشپړېدو سره به یاد بند د هر ډول ښکلا څخه برخمن شي. یا د مسؤلینو د خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان مزار څخه هم لیدنه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې د هېواد په ملي بیرغ پوښلی او ښکلی شوی و. د یادونې وړ ده په ننګرهار کې د خپلواکۍ د 98مې کلیزې د ښې نمانځنې په موخه په بېلابېلو برخو کې دمګړۍ چمتووالی جریان لري.